مهم خبر حقوقپوه نصرالله ستانکزی د طالبانو نظام ولسی مشروعیت نه لري او دیکتاتورانه دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه نصرالله ستانکزي اشنا ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو د عدلیې وزیر هغو څرګندونو په اړه چې وایي افغانستان کې نور د حزب نوم اخیستل او سیاسي فعالیت جرم دی. وایي یو دولت د ولسي سیاسي فعالیت جرم دی، مشروعیت له وجې ملي حاکمیت خپلوي او هغه مهال یې بیا اقتدار ملي بلل کیږي. استاد ستانکزي وایي د سوونو کلونو نړیوالو تجربو او سیاسي معیارونو او په ځانګړي ډول افغانستان کې د تیرو سلو کلونو تجربو پر اساس په یو هیواد کې د قانوني ثبات لپاره د دولتي جوړښتونو ترڅنګ نور بنسټونه هم لازمي دي، لکه حزبونه، مدني ټولنې او غیر دولتي مؤسسات. د دغو جوړښتونو نفي کول په ښکاره د بشري حقونو نقض دی. نوموړی وایي طالبان اوس عملاً واکمن دي خو ملي حاکمیت نه لري، ځکه خلک په واک کې شریک نه دي. دولتي حاکمیت ته ملي حاکمیت مشروعیت ورکوي. څومره چې خلک په حاکمیت کې شریک وي هماغومره هغه دولت اقتدار پیدا کوي. خو د طالبانو د عدلیې وزیر وروستۍ څرګندونې چې د اساسي قانون تشې ته په ځواب کې ورکړي متاسفانه د دیکتاتورۍ او اقتدار ترمنځ په فرق نه پوهېدل ثابتوي. زور له قانون لوړ حرکت کول اقتدار نه دی بلکې دیکتاتوري ده. دغه راز په افغانستان کې د اساسي قانون د تشې په اړه استاد ستانکزي وایي طالبان همدا اوس په ډیرو برخو کې مجبور دي او عملاً د جمهوري نظام قوانین تطبیقوي او له هغه پرته خپلې ورځنۍ چارې مخکې نشي وړلی. خو په ښکاره داسې ښیي چې ګویا د دغو قوانینو تابع نه دي. ان د ځینو قوانینو د منسوخ په نوم هڅه کوي خپل نظام ته مشروعیت ورکړي، خو دا یوازې د دوی هڅه ده، مګر په حقیقت کې دوی د جمهوري نظام له قوانینو څخه انکار نشي کولی. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.